په دا 10 ورځو او شپو کې او زه بیا در 14 ورځې تر مازدیګر تر لمانځه پورې مستحب دا ده چې انسان ډیر ډیر تکبیرونه ووایي. د تشریق په ورځو کې تکبیرونه د هر لمانځه وروسته یو پلا ویل واجب دي. د ښار پر خلکو هم او د سارا پر خلکو باندې هم د جماعت پر خلکو باندې هم او کله چې انسان یوازې لمونځ وکړي پر منفرد او یوازې والا باندې هم پر نر باندې هم او پر ښځه باندې هم. لیکن د لمانځه نه بغیر که ایام تشریق کم چې د عرفات د ورځې نه واخله د اختر در 14 ورځې در مازدیګر تر لمانځه پورې چې په 24 لمانځو کې لازمي دي. په هغه ورځو کې هم او دغه د نون ورځې څه واخله یا د نون څه مخکې د ورځو دوی چې کوم د ذوالحجې د میاشت رانوې سوې ده د دغه 10 شپو کې په دا کې په ګرد وخت کې سهار ماښام په ولاړه په ناسته په کور کې په بازار کې په کلي کې جومات له ځې هر وخت کې تکبیرات زیات ویل مستحب دي. په قرآن عظیم شان کې 2 آیات دي، 2 د یو نه دغه 10 ورځې مراد دي او د یو نه ایام تشریق مراد دي. الله رب العزت په سورة الحج کې فرمایي وَيَذْكُرُ اسم الله فی ایام معلومات. په دې آیات شریف کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو د الله ذکر کوئ، الله یادوئ په هغه معلومو ورځو کې. د معلومو ورځو نه لوی علما فرمایي هغه ورځې دي چې کوم د ذوالحجې د میاشتې د اول نه راواخله بیا زه در 10 ورځې در نهار او د اختر در ورځې در خوبارنۍ در ورځې پورې دې ته ایام معلومات وایي چې دا ته 10 یا 10 هم د ذوالحجې ورته وایي. همدارنګه ورپسې بل آیات دی د سورة البقره وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. الله وی په معدود ورځو کې په یو څو ورځو کې د الله ذکر کوي. د دې معدوداتو نه مراد علما فرمایي هغه ورځې دي کومې چې لږ دي هغه تشریق ورځې دي. د تشریق ورځې د عرفات د سهار نه راواخله بیا ځي د اختر در 3 ورځې در مازدیګره پورې. نو د اختر د عرفات ورځ دا 9 راغله، د اختر ورځ دا 10 راغله، 11 ورځ راغله، 12 د ذوالحجې راغله، د 14 ورځې در مازدیګر در لمانځه پورې دغه وخت کې دا نو بره ټولې ورځې سولې یعنې 3 ورځې مکمل راغلې معدودات او دغه 4 چې کوم سره یو ځای کې 4 او یو بله ورځ په 23 لمانځو کې دا تکبیرات ویل کېږي. 23 لمانځونه یو چې د عرفات د ورځې 15 لمونځ راواخلي، بل د اختر د ورځې 15 ورځې لمونځونه راواخلي، دا 10 ورځ، بل د 11 ورځې 15 ورځې لمونځونه راواخلي، دا 15 لمونځه، د 12 ورځې 15 لمونځ راواخلي، دا 20 لمونځه، د 14 ورځې در مازدیګر در لمانځه پورې 3 لمونځ راځي، دا 23 لمونځونه. په 23 لمونځو کې واجب دي او د غیر د 23 لمونځونه بغیر مستحب دي چې هر څونه په دې کې انسان ډیر زیات ویلی سي هغه نشه دي چې انسان یې وایي. تکبیرات الله اکبرونه هغه دا دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لفظ خوب را پاسم